پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چې وکړه د جنابت غسل کو غسل یدیه اولنی کار به دا کو چې لاسونه به یې دا علی لازم لاسونه یې مخکې چې کله ته د یو لوښي نه غسل کې لکه اوبه ترې رالي نو بیا لاسونه یې پکار دي ځکه څه پته لګي لاسونه ګندئ ثم توضأ وضوءه للصلاة بیا یې داسې اودس وکړو لکه څنګه چې لمانځله کو را روان حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا خپل عورت ووینځو دغه طریقه ده ګوره یعنی یو حدیث کې ټولې مسلې نه وي کله داسې یو مسله په یو ځای کې ذکر شي بل ځای کې نه وي هغه روایت چې څوک را نقل کوي هغه خبره پکې را نقل کړي یې نه یې مختصر کړي خبره نو دا ټول خلک راجمع کې دي نه بیا مسله راوباسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا اودس وکړو چاردام داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې لمانځله کوو مکمل دا طریقه د غسل جنابت لاسونه یې وینځل عورت به وینځو او بیا به یې لاسونه صفا کړو روایت کې اوس حدیث راځي نو بیا به چاردام وکړو داسې اودس به وکړو لکه څنګه چې لمانځله کوي بلکل هغه شان اودس ثم اغتسل بیا به غسل کوي ثم يخلل بيديه شعره بیا به دا ګوتې په دې ویښتو کې دننه کړي او دا ویښته به پرې ومږل حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقین وشو چې یعنی سرمنه پورې اوبه ورسېدې افاض عليه الماء 3 مرات بیا به په 3 پیرې اوبه ور واړولې نو په سر باندې اوبه اړول شو 3 پیرې ځکه چې ویښته دي او دننه اوبه رسول غواړي او دا خبره ده کې چې د جنابت په غسل کې د بدن هر ځای ته اوبه رسول غواړي روایت کې داسې راځي چې د هر ویښته لاندې جنابت دی معنی چې هر ویښته لاندې اوبه رسول پکار دي بعض کسان د نن سبا خو د فوارې غونته کي او دې ته ودرېږي او بس داسې تاو راتاو شي او په ځان به لاسونه راکوي بیا راوځي نه چې ستا یقین وشي چې او زما د بدن هر ځای ته اوبه رسېدلي که هغه ترخونه دي که هغه ویښته دي که هغه نوم دی چې د هر ځای ته اوبه ورسي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر باندې 3 پیرې اوبه اړولې ثم غسل سائر جسده بیا به په ټول بدن اوبه واړولې نو په ټول بدن کې دا ونه وي چې 3 پیرې هغه انسان ته بیا پته لګي چې څومره ضرورت دی که په یو پیر باندې کېږي یو پیر هم صحیح دی که 2 کې که 3 کې خو سر کې 3 پیرې وي دی بل حدیث کې به دې نه زیات لږ وضاحت دی او انشاءالله هلته په خپل ځای کې هغه مسله ذکر وكانت تقول وغيب داوي عائشة رضي الله عنها بداوي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ز أو پیغمبر صلى الله عليه وسلم من بدي يولوخنا غسل کو يولوخنا يعني وبو بقي برتيوي ومن بيوزي غسل کو نغترف منه جميعا من بيوزي لكن وبراغست بدي روایت کی دي سرازي چی يعني خوش مزاجی به هم د یو بل سره کوله یو بل ته به ما ته پرېږده بل به ما ته پرېږده دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی یو دا طریقه بیان شو دا بل حدیث دی بیا مسلې پسې نورې بیانوم دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی عن میمونه بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها دا غينا دا رواية را نقل دي او دا دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيبي دا دام دا بيبي ويجي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة
ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو پیر کېښودې اوبه د جنابت د غسل دپاره وی چې ما اوبه کېښودې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره فاکفأ بیمینه علی یساره مرتین او ثلاثه نو په دې ښی لاسې په دې ګس اوبه راواړولې دوه پیرې یا درې پیرې یعنې لاسونه اول وینځل دا تېر شوي حدیث کې هم تېر شوي لاسونه ولینځي لوښي نه اوبه رالي چې د اوبه که د لاسونه ګندې چې د اوبه ګنده نه شي ثم غسل فرجه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل عورت وینځو دا اوس طریق دلته دا تفصیل شته هلته نه و معلوم دی نو بیا چې لاسونه دې وینځل نو بیا به څه کې بیا به عورت وینځي عورت به وینځي چې د عورت د وینځلو نه فارغه شي چې بیا د غسل په دوران کې دې سره لاس لګېدو د ضرورت رانه شي لکه چې مخکې موږ سره مسله تېر شوې ده چې دلیل په رڼا کې دا خبره مضبوطه ده چې د عورت ته لګېدو سره چې منځ کې حایل نه وي کپړه نه وي څه شی نه وي منځ کې نو دې سره اودس ماتېږي نو بیا به خپل عورت وینځو ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا بیا به لاسونه ځمکې له راواچول یا په دیوال به راښ کودو دوه پیرې یا درې پیرې ولې چې پاک شي لکه چې عورت پې ووینځلی شي نو داسې نه دی لاس پورې څه ګندګي نو بیا به یې وینځي ثم تمضمض واستنشق نو بیا یې خولې ته اوبه ور واچولې او بیا پوزې ته خولې ته به اوبه ور واچوي وبې چورلې تو به یې کړي پوزې ته اوبه واچوي سوړ به یې کړي څنګه چې اودس دی د مانځه دپاره دلته دا مسله ده کې بعض دا وایي د جنابت په غسل کې دا لازم دي چې پوزه به ترخې دا د ترخولو دا باس نه دی راغلی یو ځای کې دا دي چې پوزې ته به اوبه راکاږي دننه نو هغه د بغیر د ترخولو نه هم راښکودی شي که نه شي چې تا ته پته ولګي چې اوبه ما پوزې ته څه کړې راښکودې بس دا پوره د وضې سول کا کېدای شي پوزه ورسره ترخه نه شي او کېدای شي ترخه شي بیا دلته دي چې تمضمضه خولې ته اوبه ور واچولې او مضمضه څه ته وایي خولې ته اوبه ور واچوه ویې چورله او توی کا دا ورسره نه شي چې غړغړه به کړي غړغړې دا مسله کمزوري ده ګورې چې ته به دا اوبه داسې ور واچوې خولې ته او بیا به کته مرۍ ته یې رسې او غړغړه به کړي او بیا به راټوکي دا مسله کمزوري مسله ده خولې ته اوبه ور واچوه څنګه چې ته اودس دپاره کې پوزې ته اوبه ور واچوه څنګه چې اودس کې عام اودس کې وغسل وجهه وذراعيه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مخ وینځو بیا او بیا لاسونه ثم افاض على رأسه الماء بیا په سر باندې اوبه واړولې ثم غسل سائر جسده بیا ټول بدن باندې اوبه واړولې ثم تنحى بیا دغه ځینه بل طرف ته شو فغسل رجليه نو خپې وینځلې دا مسله یاده کړئ چې سر باندې اوبه اړول او بدن باندې دي کې غوره طریقه دا ده که څوک ونه کړي نو ګناه پکې نه شي چې د ښی طرف نه شروع او بیا پسې ګش دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کار وکړو څه فرق تاسو ته محسوس شو د خپې وروسته عایشه رضی الله عنها روایت کې ده چې ټول چاردامي وکړو نو ټول کې خپې هم راغلي او بیا یې غسل وکړو دلته دا دی چې د سره پورې لاړ د هغه ځینه بعد بیا خپې پرېښودې نو چې کله یې ټول بدن باندې اوبه واړولې او بدن یې ټول وینځو صفا یې کړو نو بیا یې خپې وینځلې په بل ځای کې نو دلته بیا د علماو منځ کې اختلاف راغلی چې آیا د اودس چاردام به پوره کې که نه خپې به پرېږدي بعضو دا ویلي دي بعضو دغه ویلي دي او بعضو ډېر ښه جواب کړی دی او دې باندې زړه مطمئن کېږي هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دلته دا خپې په بل ځای کې وینځلې دي نو د دې دا یې وجه کېدی شي
چې په هغه وخت کې خو داسې سیمټ یا داسې پرشونه او داسې ټیلونه او رخام خو نه وو کوم چې نن سبا لګېدلي کوم ځای کې چې به هغوی له امبل هلته به خټې را جمع کېدې اوبه به را جمع کېدې نو خپې به ګنده شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خپې پرېښودې او بیا د غسل نه بعد ځای بدل کړو نو وچ ځي ته شو نو هلته خپې ویوځي نو مسله داسې شوه چې اوس ته خپل ځان ته ګوره که چېرته دغه ځای صفایي نو خو صحیح د خپې دغه چاردام سره وینځه او خبره ختمه شوه که نه ضرورت محسوسوي چې نه دا خپې وروسته کومه نو بیا وروسته که نو د دواړو هر قسم عمل دې کې روا شو که په دغه اولني طریقه یې کوې که په دویمه او دا ښایسته جواب دی اوس که موږ چېرته دا یو حدیث سره غړو یا دې له جوابونو ګورو دې بل له ګورو د هغې نه ښه نه دی چې دواړه راجمع دواړه چې راجمع کړي نو مسله دې دا راووت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ځای ولې بدل کړی دی ځکه چې راځې اوبه به کې راجمع شوي وي خټې جوړې شوي نو په وچ ځای کې خپې وینځي او که دغې ضرورت یې نه دی محسوس کړی نو عایشه رضی الله عنها روایت ته وګوره وي خپې هلته یېنځلي فأتیته بخرقه نو ما ولې یو کپړه راوړه خدمت ته خیال دی دا خدمت دی د خاوند او په دې باندې ښځه درنښت کوي ګوره ښځه په یو څو کارونو باندې درنښت کوي یو چې ښځه د بندګي د الله کوي په صحیح طریقې سره او دویم چې ښځه د خاوند او د خپل کور خدمت کوي کومه ښځه چې د کور کې ډېره کته به راځي او د یو خدمت او د بل او میلمانه او مشر او کشر دا ښځه ډېر په دې ډېره درنه ښکاري او په دې ښځه درنه نه ښکاري چې دا کټ کې ناست دی او صرف اډر ورکوي چې داسې وکړه او داسې وکړه نه څنګه چې سړی په خپل کارونو باندې چې کوم د سړو کارونه په هغې ښه ښکاري نو دغه شان ښځه په هغه کارونو باندې ښه ښکاري کوم کارونه چې د زنانه وي څومره ادب د خاوند ګوره اوبه یې ورته کېښودې او چې پوه شو چې غسل یې پوره کړو نو کپړه یې وله راوړه فلم یریدها نو هغه ونه غوښته وینه یې لګوه فجعل ينفض الماء بيده نو دا خپل بدن نه د اوبه داسې په لاس باندې لرې کړي اوس دلته دا مسله بیا رامنځته شي دي حدیث کې چې دی غسل نه بعد او اودس چاردام نه بعد د بدن وچول څنګه دي نو چا دا دلیل ګرځولی دی علماو چې دا وچولی نه شي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کپړه وانغسته خو راجح قول دا دی والله اعلم چې کپړه استعمالول او نه استعمالول دواړه جایز دي ځکه چې د استعمال په باره کې آثار باز راغلي دي او دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ونه وي چې په دې باندې بدن وچول د اودس یا غسل نه بعد څه دي ناروا دي داسې نه دي وي خو زما نه ده پکار زما نه ده پکار نو دا موږ دلیل نشو ګرځولی چې یاره وي دا به حرامي حرام نه دي که څوک په کپړه باندې دغه اندامونه وچوي نو هم جایز دي او که څوک یې نه وچوي نو هم جایز دي دا حدیث امام بخاري او امام